یو آډیو چارو لګلا هغه آډیو چې ونه هغه د دجال متعلق وا هغه کې وی چې یاره زه یو دغه ته لاړم ما ساين ان شوما ما ته آډیو چاره لګل او هغه یو مفتی صاحب بل مفتی صاحب نه تپوس کړی دی خو به هر حال ما ته بیا چارو لګل چې یاره دې باره کې لګ ما ته تاسو لګ دغه راکې ما ته د هغې په باره کې بیا ډېرې خبرې وکړې د دجال په باره کې وه چې په دې سوشل میډیا باندې او په دې انټرنیټ په ذریعه باندې د دجال په باره کې د دجال هغه پوچ په څه طریقه باندې تیاریږي او تیاری په څه طریقه باندې روان دی هغه ټولې طریقې وي چې ماته وي چې اول ساين ان بشي دي زیتا بیا به زمونږ د پاره یو دغه ریکارډ کې زما چونکې وي پیجونه دي زما چینل دي هغه کس په هغه وایس کې ویلي دي او هغه زه وایم چې مونټایز کړي مې دي او زه د هغې نه پیسې ګټم نو وي ماته د هغې د طرف نه یو میسج راغی نو په هغې کې ماته وي چې ته به مونږ سره دغه شی اول ډېرې خوږې خبرې را سره کولې زه ځان ته مایله کړم بیا ماته وی چې تاله به مونږ دونه پیسې درکو ته به زمونږ دپاره دغه ریکارډ کې ویډیو به ریکارډ کې ما ورته چې څنګه ویډیو وی چې داسې ویډیو بیا آخره کې وی چې هغې کومه ویډیو ماته یادوله هغه مکمل داسې وه چې مکمل هغې کې اعلان کولو چې زه د دجال د لښکر یو کس یم او مونږ د هغه دپاره تیاری شروع کړی دی او باقاعده زه به د هغه مددګار یم نو هغې کې دا ویلي چې تاسو د نوجوانانو ته ووایئ چې د دې څیزونو نه ځان وساتئ او هغه په هغه میسج کې ویلي چې تاسو یو ویډیو جوړوئ که نه نو د هغې پکې ویلي چې تقریبا څونه لکه ډالرې به تاسو ته میلاویږي ها په لکونو ډالرې به تاسو ته میلاویږي نو دجال څوک دی د هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چې ذکر راغلی دی هغه دا خې سترګې چې کم دا به ړندۍ او دا ګسه سترګې چې ده که نه د دې دا دننه کم ګاټې چې دی ګاټې دا نن سبا انګور دي که نه د انګور نه د انګور دا دانه د دې په شان به داسې دا را پړسېدلي دا دواړه سترګې به د هغه مکمل داسې چې سړی به تیریږي دا خو به مکمل ړندۍ او دا ګسه سترګه چې ده نو د دې دا ګاټې نه دا به داسې را پړسېدلي لکه د انګور دانه چي او داغه دی دی کې په دې منځ کې به غټ لیکلي کافر چې دا کافر دی او دې یاد ساتئ چې دا کم لشکر چې به روانیږي دا به د یورپ نه راځي او دا به تقریبا 9,50,000 خوشه لشکري په هغې کې به اکثر په زرګونو 70-80,000 کسان به داسې چې وي هغې په اوږه باندې شنې څادر یې چولي او کله چې وي دې راشي دنیا ته نو داسې حالات به جوړ شي چې دی به ړومبې یو قوم له لاړ شي او هغې ته به د خپل هر څه ښکاره کړي داسې شیطاني طاقتونه به ورسره وي چې هغې ته به هر څه ښکاره کړي او په دې په باره کې چې دی په کومو علاقو ته ځي او د ده د راتلو نه مخکې تقریبا 3 کاله مخکې یو کال به بارانونه کم شي په ړومبي کال نو هغې سره به فصلونه هم کم شي په دویم کال چې کم دی نو نیم په نیمه فصلونه به کم شي او نیم په نیمه بارانونه به مو سره کم شي په دریم کال چې کم دی بیا به مکمل بارانونه کم شي او مکمل فصلونه چې دي نو دا به ختم شي نو کاتسالي غونتې به نو دې چې راشي د خلکو زناور به مري کاتسالي به نو دی به یو قوم له لاړ شي چې ستاسو د زناور زه تازه کم چې دی د لپې وکړي ستاسو د هر څه زه شنه کم تاسو له زه داسې وکم نو هغه قوم چې کم دی هغه به مکمل چې دی نو د لارې نه ووړي او هغه به په ده باندې ایمان راوړي او ده پسې به شي به ګمراه شي بیا به په یو نوجوان به راشي پیش کړي به شي بهترین نوجوان به دی به هغه ته وایي چې زه لکه دا څنګه چې د مونږ د مسلمانانو عقیده ده چې الله هر څه کولی شي دی به د شیطاني قوتونو په ذریعه باندې هغه ټول کارونه خلکو ته ښیي چې دا وګوره خو چې چا ایماني قوت مضبوطي باقاعده د ده په دې تندي کې به ورته کافر ښکاري چې دا کافر دی هغه به ده پسې نه ځي هغه نوجوان به وي د خلکو په مخ کې داسې ووایي داسې او داسې مکمل هغه به 2 ځایه شي یو عیسی او بل عیسی به سم لرې پریوځي او دومره لرې به د یو بل نه پریوځي او بیا به دی په شیطاني قوتونو په ذریعه باندې لږ ساعت پس هغه بیا رایوځی کړي ابه بیا ژوندي شي بیا به خاندي هغه نوجوان دی به ورته بیا وایي ووایه ټولو ته چې زه اله یم که نه یم هغه به وایي چې نه ته خو نه بس دی به بیا چې دی نو ووایي چې بیا یې ووایي نو بیا به ده سره هغه شیطاني قوت دومره نه چې دوباره را ژوندي کړي دی به په یو قوم باندې ورشي یو قوم والا ته به وایي چې دغه شان که وایې چې ستاسو دا هر څه شنه شي ستاسو دا هر څه دا شي داسې دا دله وکړم نو تاسو ووایئ چې زه کم کارونه
الله کوي هغه زم کول شم زه به داسې وکم هغه وی نه اب صحیح مسلمانان هغه به د سره اون مني بیا دې په یو علاقه باندې چې تیریږي کنه نو د ځمکې هغه ټایم کې به د ځمکې دا څومره خزاني چې دي دا به ټولې د پسې داسې روزي د ځمکې نه او دا به پسې داسې منډې وي د ځمکې دا خزانې ټولې چې لکه څنګه یو سړی د مچۍ کنه او د دې دا ګبین چې دی دا داسې په کاڼي باندې ولي یا ولا څه چوکم وکړي یو سي نو دا ورپسې هغه مچۍ چې دي هغه ورپسې راپار شي او به دې ته منډې وي د پسې به دا خزانې داسې رواني لکه دا مچۍ چې په چا پسې ونښلي او منډې ورپسې وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی به 40 دن به د دا هر څه چلیږي او فرمایي چې د دا 40 دن کې یو ورځ چې دا یو ورځ به د یو کال برابري بل ورځ چې کومه ده هغه به د یو میاش برابري او بل ورځ چې کومه ده هغه به د یوې هفتې برابري نو بیا مسلمانان ته تاسو کو چې الله رسول دا خو چې دا یو ورځ د کال برابري نو په دې کې به زموږ د مسلمانانو هغه منځونه چې سنت پاتې شي او دغه شي هغه خو به هر طرف ته سوچ کو نو دا فتنه چې کوم ده د ګوره ده که چیټ جی پی ټي چې کوم دی نو په لږ وخت کې په کروڑونو د اربونو خلکو ډیټا ځان سره جمع کړه د انټرنیټ په لکونو خلکو ډیټا چې کوم دا هغه ځان سره جمع کړی دا په کروڑونو خلکو چې کوم دی په اربونو د هغې دا ډیټا ځان سره جمع کړی دا صرف د تیاری هغه لین روان دی او دته تیاری کیږي زمونږ د عام پیسې چې کومې دي دا تقریبا ختم شوې دا کوینونه چې راوتي دي بیٹ کوین دی او دا پلان کې کوین دی بعض وی چې دام دا کرنسی هغه په خپل تحویل کې اخلي او په خپل کنټرول کې اخلي چې د ټول ملک دا کرنسی چې هغه راشي نو چې دا د يهود او نصارا په کنټرول کې داغه چې کمپوج دي چې داغي په کنټرول کې راغلي دا ټول مسلې چې کمی رواني دي خو چې کم مؤمن او د چا ایمان مضبوطي هغه ان شاء الله دا خپل ایمانی قوت د وجه نه بچ کی